ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې چا له جماعت یې ورکړ نو د ده ګناهونه به الله رب العالمین معاف کړي، الله به پرې د اور نه آزاد کړي، او څومره ثواب چې دغه روزهدار شوی دی او تا له جماعت یې ورکړی دی اقبر ثواب به تعالی الله رب العالمین درکړي. صحابه کرام وفرمایل د الله رسوله زمون وسو طاقت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اتیشتم رمضان هم تیار شو، د روزي موږ سره اخري شیبې دي. الله رب العزت دې قبول کړي د ټولو مسلمانانو. الحمدلله نن ورځ هم مسلمانان لاس په لاپه دي، د نړۍ ټولو مسلمانانو ته دعا کوي. دا به د نن ورځې خپرونه د اتیشتم رمضان تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت. السلام علیکم. الله أكبر الله أكبر الله